دوستانو خلک ګرځي په ملایانو په پیرانو پسې چې زمن غواړي ګرځي هر چیرې هر ملا پسې ګرځي هر سړی یو ورې زامن غواړي بیا چې خدای زامن ورکړي بیا نو اخر دغه حال دی دغه یو سړی د دې بابا جان ته خدای شپږ زمن ورکړي دي خو اوس چې دی بوډا څه چې ده د زمنو ضرورت څه زامنو خپل ودونه وکړه تر جلاس له ولاړ او دی ډېر اوس سخت فریاد کوي یو دی د یوې کور والا د تاسې راسې دا د ده بیان واوره دی څه وایي دغه یې لکه دا شپږ زامن یې د ما یو هم خیال نه ساتي که نه لکه دوست یو مې له زړه مسله ده یو مې خرنیا ده هغې ما سره دونه دغه بندوبست نه شم ده چې د هغې زه اپریشن وکړم لکه دوی د استعمالي خو په دوایانو باندې نه کېږي او زه خپل ځاني مطلب یې لکه اوس زه د ګټې وټې نیم ګټه وټه نه شم کولی نو مسکل یو نه رالم کله د بل نه رالم په دې باندې مونږ دا دوه کسان ځان پې ساتو نور چې کوم دی نو دا درې کاروبار واله دي دې مطلب لکه دا نه کښې چې مال راشي یا له 70 روپۍ له 20 روپۍ مال دوی نه راکوي زه که نه یو نه کله بل نه سوال کوم ځانه په دې باندې زه خپل ټیم پاس بل می پزړه کی ضرور شو نو ستا یو دی لکه روژه کې تللی دی اوسه پورې بیا چېرته ما ته رینګ ونه کړو نه چېرته له 70 روپۍ د ماله چېرته راولېږلي په دې اتو کالو کې ما چېرته د اختر په ورځ هم دې ماله چېرته نه دي راغلي نور خو ماله به پیسې به دې ماله څه راولېږي یا ما دې ماله څه راغلي ته ورپسې خفه کېږي نه زما څه پروا مې نه لري چې زما په تپوس نه کې زه یو څه له تپوس کوم دوی ولې ستا تپوس نه کوي څه ویې بس درته دا دی چې ودونه کوم ودونه کړي دا نه به سر یو سړی دی بس ځان یې بېغمه کړي د هغې نه پس ما سره یو څه خبرې مې نه دي کړي څه جوال ټکول نه دي راغلي ستا د دې حال نه نه دي خبر دا نه د یل نه ښه خبر دی داسې نه وي چې زموږ د پلار ناروغه دی داسې نه وي چې زموږ د پلار ناروغه دی زموږ تپوس د سره دی هم نه کوي ښه ورته پس چې ناروغه دی ځینې هسپتال کې بې هوشه پروت دی چې پالج را باندې په سر اټیک وکړو دا ښځه مې را سره وه خواښې مې وه او دغه دې پېژنې اسفندیار هغه را سره و او دغه زوی مې را سره زوم مې را سره تللی خو زه خبر شوی ته یم چې څوک راغلي څوک نه دي راغلي هغې ریکارډ هم ښځې ریکارډینګ کړی و لېږلی په هغې هم لګم خو مطلب یې تر اوسه پورې د ما چېرته نه رینګ وکړو چې چېرته له 70 روپۍ مال یې خو اوسه پورې لا نه دي رالیږلي او نه مال راځي ما ته چې اختر په ورځ چېرته ما را کور ته نه دي راغلي نو خلاف دوی به تا داسې چې ورته دې ګوتې نه نی نیولې ټول عمر مې په شا ګرځولي خو بس چې ښه دی معلوم که به ټول د ښځو شو ستا هغه په شا ګرځېدل به ورته نه یادېږي نه ورته نه یادېږي هغه مطلب چې که دغه ورته یادېږي خو څه بیا کول هسې چې په دې تنبه په ورځ کې یو ځل راته او تا سره کېناسته ستا تپوس پوښتنه یې کوله نه راځي یو ورځ دقلته راغی او ځان نه دغه نه پې ښځې اواز وکړو دا نه واپس بیا تللی هغه چې تللی 8 کاله وشو یعنې چېرته اختر دینه کې مطلب ما ورته چې نه دي راغلي چې دی یا له 20 روپۍ یا چېرته لوپټه یا پیسه نه چېرته اوسه پورې پر 8 کالو کې نه دي کړی دا څنګه زامن دي بابا به زامن لري خو پستن واسو څنګه مونږ دغه خدای پاک دې دې ذلیل او خوار کې مسله چې آخر عمر دې خراب آخر عمر خراب یعنې ما چې خواري کړي تعلیمونه مې پې وکړ لسم ټولو پاس کړي او دغه حال چې هغې ما ته څه پیدا راونه وته خو بس څه مشهور یم ارمان درځي په دې ژوند کې نو په دغه ارمان چې دا څه ضلاله زندګي ده چې تېره وي چې په دې وخت کې ماته مونږ ټول عمر خو داسې نه تېر کړی خو د اوس زندګي چې کوم ده دغه ضلاله زندګي ده تېره ځکه چې ټول عمر هم داسې مونږ نه تېر کړی دا له 8 کاله وشو دغه ضلالت دی زمونږ په سر که دغه اختیار څوک درکړي چې دا ژوند دی او دا مرګ دی په کوم به لاس ږدي
نو دې له عمر خو داسې زندګي ژوند خدا نه دی نو مرګ دې نه سره در دی لکه ته وایې چې سترګې مې پناه شي او چې سترګې مې پناه شي دا نه مطلب یو بیا خو به سوینې نو نه به راته ښکاري نه به چا خبره جوړېږي دغه زندګي ده تېرې دا موږ اکثر په دغه پښتون معاشرې کې اورو چې کله هم دغه مور پلار اولاد له ښځې وکړي ودونه وله وکړي نو بیا ډېرې داسې خپرونې وشوې چې په هغې کې دغه اولاد بیا د خپلو ښځو سره مل شي بیا د دغه کور نوځي بیا کور داسې ډاګه پروت کور کې بیا هېڅ هم نه نو زه وایم د نارینه خو به یا پوهېږي یا به نه پوهېږي زه به دغې خپلو خوریانو ته خواست وکړم دغې ښځو ته به خواست وکړم زنانو ته به خواست وکړم چې د خدای خاطر وکړئ د خدای خاطر وکړئ تاسو نه به خپله اولاد پیدا کېږي او تاسو نه خپله اولاد پیدا وي نن که چېرته د ده د زوی دغه حال دی سبا به ستا د زوی دغه حال دی سبا به تا داسې په ډاګه پرېږدي نو ولې کوئ تاسو خیر دی کیدای شي ستاسو خاوندان نه پوهېږي کیدای شي هغې په دې خبره نه راسي تاسې پوه کړئ چې ګوره پلار او مور دا بیا نه میلاوي بیا نه راځي بیګا مې زما یو ډېر خوږ ورور دی په دوبۍ کې هغه سره مې خبرې کولې نو دا نن چې کوم ځای کې یم دا مې هغه د پلار خدمت دی ځکه چې پلار مې کله ناروغ و نو ډېر زیات خدمت مې کړی دی وایي نن را سره هر څه شته خو پلار مې نشته نو زه وی ارمان کوم چې خدای پاکه د دې پلار خدمت مې لږ نورم کړی لږ نورم دې پلار ته په پښو کې پروتم لږ نورم دې پلار سره مې منډې تړلې وای پلار بیا کله راسي